زما عزتمندو چې کوم حاجت دې نه پوره کیږي، کوم مشکل دې نه ختميږي، کومه پریشانی دې نه ختميږي، کلونه تیر شو او ستا حاجت پوره نشو، راشه نن ځان له د رمضان المبارک په میاشت کې د روزې دی مبارک میاشت کې زما عزتمندو د سورۃ یاسین وظیفه صرف 2 ورځې ځان له وکا چې په کومه طریقې درته او خیم زما عزتمندو په هغه طریقې سره د وظیفه ځان له وکا د دنیا په مخ چې د کوم در ټولو نه لوی حاجت دی او کوم حاجت دې نه پوره کیږي زما عزتمندو نن راشه د سورۃ یاسین وظیفه ځان له نن ورځ نه شروع کا او صرف 2 ورځې وکا زما عزتمندو د دنیا په مخ چې د کوم در ټولو نه لوی حاجت دی الله رب العزت په دې دا حاجت د داسې اړخ نه پوره کی چې ستا په سوچ او تصور کې نه زما عزتمندو دا وظیفه ډیره زیاته طاقتوره ډیره زیاته مجربه ډیره زیاته اثر لرونکې وظیفه ده زما عزتمندو زمونږ چې څومره رونه دي څومره خویندې دي څومره میندې دي او کم خلک وایي چې زمونږ حاجتونه نه پوره کیږي زمونږ مشکلات نه ختمیږي زمونږ پریشانی نه ختمیږي زما عزتمندو نن راشي د رمضان المبارک په میاشت کې د سورۃ یاسین وظیفه صرف 2 ورځې ځان له وکا او چې په کومه طریقه درته وښودل شي په هغې طریقې سره وکا زما عزتمندو ډیر خلک دا سوال کوي چې زمونږ وظایف نه قبليږي زمونږ حاجتونه نه پوره کیږي زمونږ مشکلات نه ختميږي زمونږ پریشانی نه ختميږي زما عزتمندو چې کوم خلک دا سوال کوي نو زما عزتمند هغوی ته زمانن دا درخواست دی چې راشي نن ځان له د رمضان المبارک په میاشت کې د سورۃ یاسین وظیفه صرف 2 ورځې وکړي چې په کومه طریقې درته ووایم په هغې طریقې سره وکړه زما عزتمندو وظیفه کې خبرې مه کوه وظیفه په خاموشۍ سره وکړه وظیفه په اوداسه کې وکړه او وظیفه زما عزتمندو په یقین سره وکړه زما عزتمندو چې کله دا شرایط ته په خپل ځان کې راوستل نو زما عزتمندو او بیا د رمضان المبارک په میاشت کې د وظیفه ځان له وکړله او بیا د مازیګر او د ماښام ترې منځ د وظیفه ځان له وکړله نو زما عزتمندو دا ستا د حاجت په الله رب العزت د داسې اړخ نه پوره کړي چې ته په یو بل کار کې مصروف وي تا نه به د خپل حاجت هیر په تیر وي زما عزتمندو په تا باندې به داسې یو زیری وشي ستا د حاجت دپاره به الله رب العزت داسې یو اسباب جوړ کړي داسې یو ذریعه به ورته جوړه کړي زما عزتمندو چې ستا په سوچ او خیال کې نه او ستا د حاجت په الله رب العزت پوره کړي نو زما عزتمندو چې کلم دا وظیفه ته ځان لکې که د اولاد د پاره کې که د نارینه اولاد د پاره کې که دغه شانتې پتا باندې بندش شوی دی که تا باندې جادو شوی لا ته د کاروبار د پاره د وظیفه ځان لکې لا دغه شانتې د مینې محبت د پاره د وظیفه ته ځان لکې زما عزتمند د دنیا په مخ کې د کوم تر ټولو نه لوی جایز حاجت وي او ستا حاجت نه پوره کېږي نن راشه ځان له په 2 ورځو کې خپل حاجت پوره کا خپل مشکل دی ختم کا خپل پریشانی دی ختم کا ولی چې د سورۃ یاسین دا وظیفه په دې کې الله رب العزت دومره طاقت خو دې کو استاد حاجت د غرونو برابر ولې نه دی استاد حاجت د سمندر د زګ برابر ولې نه دی خو زما عزتمند کو ته د سورۃ یاسین وظیفه ځان له صرف 2 ورځې وکي نو زما عزتمند الله رب العزت پیدا حاجت د داسې اړخ نه پوره کی چې تاسو په سوچ او خیال کې نه زما عزتمند د وظیفې د طریقه درته خایمه خو زمونږ چې څومره رونه دي څومره خویندې دي د ټولو دپاره طریقه یو شان ده او چې په کومه طریقې درته وښایم زما عزتمندو هغې طریقې سره وظیفه ځان له وکړئ زما عزتمندو کله چې روژه ماتي ته داسې ګنټه نیمه وخت پاتې شي زما عزتمندو تاسو به اودس چاردام بله که اودس هم وي ډېره بهتره ده او که اودس هم نه وي اودس چاردام به ښکلې په صحیح طریقې سره وکړئ بیا به زما عزتمندو پاکې کپړې به واچوئ او چې کوم حاجت هم دی هغه حاجت ته په خپل ذهن کې راولئ په تصور کې به راولئ او په خپل ذهن کې به دا سوچ وکړئ چې نن زما حاجت پوره شو نن زما
مشکل ختم شو، نن زما پریشانی ختم شوله. او ځان ته به زما عزتمندو کو سورت یاسین په یادو درځي ډیره بهتره ده. او کو سورت یاسین دله په یادو نه درځي یا قرآن مجید کې راواړه سورې یاسین زما عزتمندو وړومبی به 11 کرته درود ابراهیم یو پیره صرف وې بار بار به نه وي. زما عزتمندو ځان سره داسې تسبیح په خوا کې کېده، لا د ځان سره داسې کاونټر په خوا کې کېده. د وظیفه ته په نور خلکو باندې کولی شي. دا 41 مرتبه ویل دي زما عزتمندو، 41 مرتبه سورې یاسین ویل دي. او ځان سره ته د کور داسې 2-3 کسان ملګري کې، لا 15 کسان، لا داسې باریک گاوند خلک تر غواړي او چې سورې یاسین ول ورزي په صحیح طریقې سره په صحیح تلفظ سره ویل شي. زما عزتمندو د چا سره به هیڅ قسم خبرې اترې نه کوي، په خاموشۍ سره به سورې یاسین شروع کوي او د بسم الله سره په هر یوه دغه معنی واجب کم ځل معنی شروع کوي د بسم الله سره سورې یاسین شروع کوي. او دا شانت به یو کرت 2 کرت دا شانت 41 پیری به دا برابروي. زما عزتمندو خو چې کم حاجت دی هغه حاجت په مخ ته ودرې په تصور کې به راولي او د وظیفه به ځان له هغې دوران سره کې چې کله د زما عزتمندو 41 مرتبه دا وظیفه برابر کړله، آخره کې به ټول 11 کرت درود ابراهیم یو پیره صرف ووایي. زما عزتمندو دغه شانتې دا تا د یوې ورځ وظیفه وکړله، په سبا له دغه شانتې په 2م ورځ باندې بیا ځان له دا وظیفه وکړه. زما عزتمندو بیا ځان له د خپل هغې حاجت دپاره چې د کوم حاجت د لاسه تعالی خوب نه درځي، د کوم حاجت د لاسه تعالی د چا سره ناسته پاسته خوند نه درکوي، د کوم حاجت د لاسه ستا په کور کې پریشانی ده، ستا په کور کې دا شان جنگ جګړې. زما عزتمندو دا وظیفه ته صرف 2 ورځې ځان له وکړه، بیا د دې وظیفې نتیجه ته وګوره، د دې وظیفې معجزه ته وګوره، تماشه وکړه چې الله رب العزت ستا د حاجت څنګه پوره کوي. زما عزتمندو کله کله د انسان د حاجت دا کال موالي، کله د انسان د حاجت 2 ورځې موالي، کله د انسان د حاجت 1 میاشت موالي. زما عزتمندو دا په انسان چې کم حاجتي او کم مشکل پر راشي، دا په د الله رب العزت د اړخنه یو امتحان راشي. زما عزتمندو کله چې د الله رب العزت په امتحان باندې ته شکر گزار شولي او صبر دې په وکړو، الله رب العزت په د حاجت د داسې اړخنه پوره کی چې ستا په سوچ او خیال کې نه. زما عزتمندو د سورت یاسین وظیفه ده ډیره زیاته طاقتوره، ډیره زیاته مجربه، ډیره زیاته اثر لرونکې وظیفه ده. زما عزتمندو د وظیفه خپلم ځان لوکي او نور مسلمانانو ته د ثواب په نیت سره مخ کې ورسوي چې حاجتونه پوره شي، مشکلات ختم شي، پریشانی ختم شي.